حضرت علی رضی الله تعالی عنه وایي امانت خپل خاوند ته رسوه که څه هم د هغه امانت خاوند د پیغمبر د زوی وژونکی وي، یعنی د امانت بیرته ورکول مسلمان او کافر نه غواړي. موږ د مځکې اصلي اوسېدونکي نه یو، بلکې زموږ نسبت هغه ځای ته کیږي چیرې چې په شروع کې زموږ پلار آدم علیه السلام اوسېدی چې هغه جنت دی. خو موږ دلته د څه مودې او د یوه لنډ امتحان دپاره راغلي یو او بیا ډېر ژر له دغه ځایه هغه خپل اصلي ځای ته ځو. نو څونه چې دې په وسه کیږي هغونه کوښښ وکړه چې د هغو نیکانو قافلې ته ځان ورسوې کوم چې هغوی زموږ ښایسته او پراخه وطن ته تلونکي دي او خپل ګران قیمته وخت دی په دغه کوچني او خاورین کوکب کې په عبثو کارونو سره مه ضایع کړي. پوره نیکمرغي دا ده چې انسان خپل نفس تابع کړي او پوره بدمرغي دا ده چې انسان د خپل نفس تابع سي. د والدینو سره یا د مور او پلار سره نیکي او احسان دا نه دی چې ته دې فقط د مور یا د پلار لاسونه او پښې ورمچ کړې او ته دا ګمان وکړې چې ما دوی راضي کړه. نیکي دا ده چې ته د دوی د زړونو غوښتنه بې له دې ورپوره کړې چې دوی امر درته کوي یا د دوی د امر انتظار وباسې. نیکي دا ده چې تا ته باید هغه څه در معلوم وي چې ستا مور او پلار په خوشحاله کیږي او ته هغه کار بې له ویلو وکړې، او دا باید در معلومه وي چې کم کار زما د مور او پلار ناخوښه دی او ته کوښښ وکړې چې هغه د دوی ناخوښه کار هیڅکله در څخه ونه ویني. نیکي دا ده چې ته د مور او پلار د فکري راحت حاصلولو دپاره کوښښ وکړې، یعنی هغه کار وکړې چې د دوی فکر او دماغ په راحت کوي، که څه هم د هغه کار په کولو سره ستا خپلې شخصي غوښتنې نه پوره کیږي. مثلا که د شپې ځنډېدل او کور ته ناوخته راتلل ستا مور او پلار ته فکر خرابي او تشویش پیدا کاوه، نو ته باید ونه ځنډېږې او پر وخت کور ته راسې، که څه هم هغه د شپې مجلسونه ستا خوښ وي او تا خوشحاله کوي. نیکي دا ده چې زه زما د ماله څخه خپلې مور ته ډېر څه ورکړم، که څه هم زما مور د میلیونونو خاونده وي. زه باید دا حساب ونه کړم چې زما مور څونه مال لري، څونه یې خرڅ کړی، آیا دا پیسو ته ضرورت او احتیاج لري که یا. دا ځکه زه چې د هر څه خاوند یم او هر مقام ته چې رسېدلی یم هغه ته نه یم رسېدلی مګر د خپلې مور په ستړیا، پریشانیو او شپو تېرولو رسېدلی یم. نیکي دا ده چې زه د خپلې مور د راحت او هوسایي کوښښ وکړم او نور پرې نږدم چې زما مور زما دپاره ستړې سي، ځکه هغه ستړیاوې یې بس دي چې زما د زیږېدلو څخه بیا تر دغه اوسه ګاللي دي. د مور او پلار سره د نیکۍ او احسان کولو لارې چارې نورې هم ډېرې دي، خو تاسې یوازې د لاس او پښو پر هغو مچولو بسنه مه کوئ چې تر هغه وروسته بیا ډېر تقصیر او ډېرې کوتاهۍ موجودې وي. ابن القیم رحمه الله وایي که چا پر خپل مسلمان ورور د یوې ګناه په سبب عیب ووایه دی به تر هغو مړ نسي چې هغه ګناه ونه کړي. یوه ښځه وه چې هره ورځ به یې خپل زوی د خلقو په حضور یا د خلقو په وړاندې واهه، خو زوی به یې نه ژړل، نه به یې د دې د وهلو شکایت کاوه، نه به یې څه ویل او نه به ځینې تښتېدی. ډېر کلونه پر دغه حال تېر سوه چې زوی یې نه ژاړي، نه څه وایي او نه ځینې تښتي چې وزغلي، تر څو زوی یې لوی سړی سو، د واده او اولادونو خاوند سو، خو بیا یې هم مور هره ورځ وهي. یوه ورځ داسې پیښه سوه چې مور واهه او ده دونه وژړل چې مخ او ژیره یې په اوښکو لانده سوه. کله چې یې مور ولاړه
خلقو پوښتنه ځینې وکړه چې دغه دومره تېر سوي کلونه یې هم دغسې وهلې او تا به نه ژړل، نن دې ولې وژړل؟ سړي په ژړا سره وویل ولې به نه ژاړم؟ د نن ورځې په وهلو کې را معلومه سوه چې د مور مې هغه پخوانی قوت نسته او ضعیفه سوې ده، نو نږدې ده چې د جنت د دروازو څخه دې دغه دروازه راته وتړل سي. آیا ونه ژاړم؟ الهي موږ د خپل مور او پلار امر منونکي او د دوی سره احسان کوونکي وګرځوې. الهي د مور او پلار رضایت مو په نصیب کړې او د دوی د نه رضایته په تا سره پناه غواړو. الهي زموږ میندې او پلرونه که مړه وي که ژوندي ته پر ورحمېږې. آمین ثم آمین.